حدیث شریف کی راضی ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی دی ده مبارک فرمایلی دی قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی او قال امت محمد على الضلالة دی وای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دارکم وویل اللہ نجمع کی زما امت او یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دارکم توریل امت محمد اللہ نجمع کی امت دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گمراہی باندې ټول امت پر گمراہی نسی جمع کېدلی گمراهان بوي بيدین بوي جاهلان بوي خو ټول امت په گمراهی باندې الله نه جمع کی ويد الله على الجماعه دا الله جل جلاله کومک او مدد چې دی هغه د چا سره دی د جماعت سره دی د امت د لوی او عظیم ډلې چې په راس کې جمهور علما دي د الله فضل د الله مهرباني د الله احسان د دې جماعت سره دی ومن شظ في النار هغه څوک چې د جماعت لاره پرېږدي او تنها ولاړ جلاسي دی به تنها د جهنم په اور کې داخل سي نعوذ بالله حدیث شریف روایت ترمذی کړی او ببل روایت کې راځي د سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اتبعوا السواد الاعظم دا لوی او غټ جماعت د مؤمنانو ملګری وکي او په دې پسیس رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي فانه من شظ في النار هغه څوک چې د لوی جماعت د مؤمنانو سم جلاسي د جمهور علماء لرای او لفکر جلاسي هغه سړی به جهنمی نعوذ بالله حدیث شریف روایت ابن ماجه کړی